د هرات برېښنا پایو تولید فابریکې تیر یو کال کې زر اصله بیلابېلې کانکریټي پایې تولید کړي. د افغانستان برېښنا شرکت اړوند د هرات برېښنا پایو تولید فابریکې تیر 1403 لمریز کال کې په بیلابېلو کچو ټول زر اصله کانکریټي پایې تولید کړي چې د هرات برېښنا حوزې په ګډون فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د برېښنا شبکې پراختیا په برخه کې ترې ګټه اخیستل شوې. سال گذشته دستاوردهای ما در فابریکه پایه‌سازی ولایت هرات تولید 1000 اصل پایه مختلف السایز و سایز H در ولایت هرات تولید کردیم و دسترس ریاست حوزه هرات برشنا قرار داده شد و از طریق از اونا برای مشترکین و ولایات همجوار توزیع شد. د هرات برېښنا پایو تولید فابریکې مرستیال ښاغلی انجینیر زمری میهانیار وایي د پایو تولید چارې په نورمال ډول دوام لري چې په بیلابېلو اندازو په منځنۍ کچه هره اونۍ 15 اصله او په میاشتني ډول له 100 اصله زیاتې پایې یا د فابریکه تولیدوي. هفته‌وار تقریبا ما میتونیم بشین خلاص به هر در روز ما 35 دانه پایه تولید کنیم که در مجموع در ماه 100 پایه ما مختلف سایز تولید میکنیم. د افغانستان برېښنا شرکت په پام کې لري چې د هرات برېښنا پایو تولید فابریکه په معیاري ډول د پایو جوړولو سیستم ته لوړه کړي ترڅو د شبکو اصلاح او پراختیا اړوند اړتیاوې ورسره بشپړې شي.